الرحیم. زه عبدالهادي ناصري یو ځل بیا غواړم چې یو نوی درس په ارجیس کې زده کړو چې دا درس نظر نورو درسو ته په تعقیب سره دی. په دې درس کې موږ غواړو چې موږ څنګه وکولی سو د اسپرشن الاس ټولز نه موږ یو ورډرشیټ ډیلینیشن وکړو. د دې کار لپاره د ارماف صفحې ته ځو. په تیر درس کې موږ ځان ته یو ډي ایم کلیپ کړ، یعنې مخکې موږ ټول افغانستان ډي ایم درلودو. د ټول افغانستان ډي ایم د ټول افغانستان له ډي ایم ډیټا نه موږ د کومه ساحه کې چې غواړو هلته باند جوړ کړو هغه ساحه مو ځان ته چی کړه کلیپ کړه. د دې کلیپ طریقه دا وه چې موږ ار ټول باکس ته لاړو، سپیشنلایز ټولز ته، اکسټرکشن ته لاړو، اکسټراکټ بای ماس مو ورته ویلې. دلته مو د افغانستان ډي ایم اډ کړ او بیا په د بله وینډو کې مو همه فیچر چې په کتلاګ وینډو کې جوړ کړی و هغه مو دلته انتخاب کړ. آوټپوټ کې مو ډي ایم چی کړ سیو کړ. بیا مو ډیټا بیرته چی کړه اډ مو کړه. کله مو چې ډیټا اډ کړه نو دا ډي ایم مو چې اډ مو کړ د ارقام صفحې ته بیرته راغی. اوس غواړو چې په دې ډي ایم باندې موږ څنګه واټرشیډ ډیلینیشن یعنې واټرشیډ یې معلوم کړو. د دې کار لپاره ار ټول باکس ته ځو. ار ټول باکس مو چې واس کړ سپیشنلایز ټولز ته ځو. یو ټول چې دلته په نامه دی هایدرولوژي. اولین کار چې کوو هغه فیل ده. فیل ته ځو. کله چې فیل ته لاړو انپورټ سرفیس رسټر کې موږ دا ډي ایم ورکوو د کومو چې کلیپ کړی دی او آوټپوټ کې موږ چی کوو دا یعنې آوټپوټ چې هر چېرته تاسو سیو کوئ هغه ځان ته سیو کړئ که هر فولډر سره کنیکټ کیږئ، یعنې هر فولډر مو چې وي په ډرایو کې وي یا په ډیسکټاپ کې وي تاسې له مو فولډر سره صحیح کنیکټ شي. زه دلته یو فولډر لرم په نامه د لوګار نیو فولډر کې دلته شولک په نامه تاسې به دلته دمغه فایل به چی ورکوئ په دې کې اوله کې به نوم ورکوئ. کله چې نوم ورکوئ نو د دې کله چې نوم مو ورکړ پس له هغه نه به سیو ورته وایي. مثلا دا پروسه د فیل ده. زه په نامه دې چې سیو کوم په نامه دې فیل ځان ته سیو کوم. کله مو چې نوم ورکړ پس له هغه نه دلته سیو کیږي. که نوم ورنه کړئ نه سیو کیږي. سیو مثلا د ما سی یوزر ډیر ډیسکټاپ لوګر نیو فولډر شولک دا فیل زیډ لیمیټ موږ چی پیلو اختیاري یعنې اپشنل ده. دې کوم خاص تغیرات نه راولو. اوکې ورته وایم. فیل پروسه چی سوه تکمیله سوه. اوس د فیل پروسه چی کوم زه اډ کوم. اډ دا فیل په دې معنا ده کوم ځای کې موږ سټریمونه لرو سټریمونه دا سټریمونه موږ ته مکمل چی کوي یعنې فونډونه چې وي یا ډکې چې وي دا ټول هغه چی کوي ډکوي. یعنې کوم ځای کې مثلا چې اوبه بندې سي په دې ډي ایم کې هغه چی کوي ټول مکمل ډکوي یعنې د اوبو د کوم مانع باعث بیا نه ګرځي. دا کار دې له خطره کوو. فصل فعل دو پروسه په هایدرولوژي ټولز کې هغه فلو ډایرکشن دی. فلو ډایرکشن ته ځم. انپورټ سرفیس راسټر کې چی ورکوم فیل ورکوم او آوټپوټ دا معنی چې دلته چېرته چی کوي سیو کوي. زه په همدغه فولډر کې سیو کوم ځکه مثلا باید موږ مخکې درسو کې هم ویلي چې باید موږ یو فولډر ولرو په کې ډیټابیس جوړ کړو او ټوله ډیټا د هرې پروژې چې وي په یو فولډر کې باید چی وي مشخص همالته باید موږ ولرو. دلته نوم ورکوم زه مخفف ورکوم ډایرکشن ډي آی آر ورکوم یعنې فلو ډایرکشن. دا سپیس نه مني. مثلا که سپیس ورکړئ تاسې د نوم کې دا کار اشتباه ده ځکه جایز هېڅکله سپیس هم نه مني یعنې انډرسکور مني. فلو ډایرکشن زه ډي آی آر ورکوم یعنې دا زما چې ده یعنې فلو ډایرکشن د ډایرکشن د اوبو ورکوم یعنې فلو ډایرکشن د جریان چې ورکوم ډایرکشن ورکوم. تاسې هر نوم مکمل نوم ورکوئ څه هر شی ورکوئ تاسو اختیاري کار ده یعنې نوم څه هر شی ورکوئ خو یو سپیس به نه ورکوئ. که سپیس نه ورکوئ بیا به چی ورکوئ انډرسکور به ورکوئ بل نوم به ورسره لیکئ. ډي آی آر زه ورکوم ډایرکشن فلو ډایرکشن سیو کوم یې اوکې ورته وایم. فلو ډایرکشن هم خلاص شو. دا فلو ډایرکشن چی کوم اوس اډ کوم
د ډي آی آر مو په نوم مخفف ورکړی وو. ګوره ما په غټ حروف ورکړی، دلته جایز تیار اتومات په وړکیو حروفو بدلوي. डी आई आर लशी सो ॲड कोमी وز اپلود डायरेक्शन هم شي سو ॲड لود وز او شت که معلومیږي چې کوم ځای کې واټر شیډ ده. دا جګ جګ ارتفاعات دي او دلته د اوبو چې د مجرا ده مکمل اوبو دلته شي راوځي. دا هم غر غوندې منطقه ده، تپه ده، دا هم چې د غر ده. یعنې فلو ډایرکشن نظر رنګو ته چې کوي ده موږ ته یې مشخص کوي. د اوبو ډایرکشنونه کوي چې اوبو کومې خواته ځي، کوم ځای کې بونډرۍ دي، دا ټول مکمل چې کوي موږ ته ښیي. درېیمه مرحله کې موږ فلو اکیومولیشن کوو. فلو اکیومولیشن کې باید موږ چې ورکړو اوله کې باید تاسې انپوټ فلو ډایرکشن رسټر باید رسټر ډیټا موږ فلو ډایرکشن ورکړو. دا ټوله ډیټا رسټر ده ډایرکشن او آوټپوټ باید زموږ چې وي یو چېرته په یو فولډر کې باید دا باید سیو کوي. زه ای سی سی ورکوم یعنې اکیومولیشن. تاسې هر نوم ورکوئ خو سپیس به نه ورکوئ، د سپیس نه مني نور څه هر نوم ورکوئ. یعنې فلو اکیومولیشن زه اکیومولیشن په نوم ورکوم، سیو کوم یې. دا ټول کارونه اپشنل دي، دا پرېږدو یعنې فلټ وي یا انټیجر وي دا کارونه پرېږدو. دا نظر په بیا بایټ دی کوي. د ډیټا چې ده د فلټ و یا انټیجر شارټ انټیجر یا لنډ انټیجر یا ډبل دا موږ په ډیټا کې هم ویلې چې دا ټول اټریبیوټیبل ته بیټه کېږي. دا پرېږدو اوکې ورته وایم. دا ټول اپشنل کارونه ده، خپله مخ بیایي اوکې. اوس د فلو اکیومولیشن هم چې څه پروسه یې صحیح شو، دا ټیک مار یې صحیح دی. د فلو اکیومولیشن زه چې کوم اډ کوم اډ ډیټا ته ځم، اډ ډیټا فلو ای سی سی یعنې اکیومولیشن په نوم باندې دا زه چې کوم اډ کوم. کله چې فلو اکیومولیشن اډ کوي د کوم فلوګانې چې موږ دلته لرو مکمل یې موږ ته چې ښیي ښیي. دلته زموږ واټر شیډ دی، وبخښئ واټر شیډ نه زموږ د ډیم پوینټ دی. کله چې د ډیم پوینټ ته راغلم نو دا سټریمونه چې دلته اوبه چې کېږي راځي. ګوره اصلا د ډي ایم کې د سټریم له دې پوینټ نه اخیستل شوی دی په جي پي ایس، یو خو د جي پي ایس اشتباه هم دی او بل ډي ایم زموږ چې ده 10 متری دی. کله چې موږ میژر راواخلو، میژر له دغه پوینټ نه تر دې نقطې پورې زموږ فاصله ټوله شپېته یا مثلا شپېته نه د سکیپ وکړم. کله ستاسې میژر وینډو ته متوجه شئ زموږ ټوله فاصله 50 متره ده، یعنې چې 10 متره د ډریم یو هماغه په یو بغل کې د سټریم پوینټ د جي پي ایس څه اخیستل شوی دی تقریبا همدا خپله د سټریم هم شاید 10 یا 10 یا 50 متره به هم وي د خپله د سیلبر چې د کوم ځای کې موږ بند جوړو نو دا کومه خاصه موضوع نه ده. همدا سټریم ورته نږدې همدا زموږ چې ده د بند لپاره دلته زموږ ټول مکمل سټریمونه راځي. ښه اوس د درس به یو ځل بیا تشریح کړو چې مثلا درس حجم زیات نه شي. اولین کار چې موږ وکړ هغه دا و چې موږ کله مو چې ډي ایم کلیپ کړ، ډي ایم ډیټا ټول افغانستان نه هغه مو اډ کړ. اولین کار مو فیل وکړ، پس له فیل نه یعنې فیل مو وکړ، پس له فیل نه فلو ډایرکشن وکړ، فلو ډایرکشن، پس له فلو ډایرکشن نه فلو اکیومولیشن مو وکړ، فلو اکیومولیشن. چې د فلو اکیومولیشن نتیجه هم موږ ته چې راغله یو رسټر راغله. دا و د نن ورځې درس. په راتلونکي به انشاءالله د نور مرحلې هم موږ چې کوو طی کوو. ښه وخت ولرئ، خوشحاله اوسئ.